د جنت قیامت. د هارون رشید رحمه الله په زمانه کې یو بزرګو بهلول مجذوب ورته وایي، ډېر هوښیار پوه او عاقل او لوی ولی د الله تېر شوی دی. بعضې علما فرمایي وایي دی د هارون رشید رحمت الله تعالی علیه قریب مو قرابت ورسره درلودی، ورور یې امیرزه یا څه یو. یو ځل امیر المؤمنین هارون رشید رحمه الله او د هغه کور والا زبیده خاتون بیبي زبیده، هغه د سهار وختي کې چې دا خلک یو څه ګرځي پښې وغوړوي او څه د بدن لپاره ورزش هم سي، په دا باندې راوتلی دي. نو د دې چې کوم هغه حرم سرای دی یا کوم د بادشاهي هغه باغ دی یا د بادشاهي هغه کوم ځای دی، په هغه ځای کې داسې ګرځي. دلته کې نه حرم دی، سیند هم دی، د دې سیند پر غاړه باندې ریګ هم دی. په دغه ریګ کې بهلول مجذوب ناست دی، د خاورې یو کور یې جوړ کړی دی. د ماشومانو په څیر باندې که تاسو ماشومان لیدلي کورکاڼي چې جوړې کړي په خاورو کې، دا مې کور دی، دا یې کوټه ده، دا یې پلان. هارون رشید رحمه الله ورباندې راغلی، بار ورته ویې بلول، هغه ورته ویې قربان امیرالمؤمنین څه خبره، ورته ویې څه کوې، ورته ویې کور جوړوم. څه په کوې، وایي خرڅوم. په څو پیسو یې خرڅوې؟ هغه ورته ویل چې صاحبه په 1 درهم یې خرڅوم. د دې دوه مبارکانو در مابین څه نه څه ټوکې هم ولې. لدې وجې هارون رشید رحمه الله امیر المؤمنین دې خبرې ته څه اهمیت ور نه کړي، ځکه اکثره وخت به د بهلول مجذوب هارون رشید رحمه الله ته فرمایل چې هارونه ګوره پام کوه، آخرت دې نصیب دې بادشاهي کې. دا د بادشاهي محالات، دا کرسي، دا عزت، دا ټولې کورکاڼي مثال لري. نو نن هم سوچ وکړي چې کېدای شي دې ما ته د نصیحت په توګه باندې یو خبره کړي. هارون رشید رحمه الله مخته ته ولاړ، ځینې روان شو. له ده څه وروسته د کور والا زبیده خاتون هغه پسې راغله. هغه چې پسې راغله هغو هم دی ولیدي. باره ورته ویې بهلول، هغه ورته ویې څه کوې، ورته ویې کور جوړوم. څه دپاره؟ ورته ویې خرڅول. څنګه یې خرڅوي؟ په 1 درهم باندې. زبیده ورته وایي چې ښه دا 1 درهم زه تاله دغسې درکړم، نو دا کور به ما ته څه پیدا وکړي؟ هغه ورته وایي د دې 1 درهم په بدله کې دعا ته در کوم چې الله دې د دغه کور په بدله کې تا ته د جنت کور درکړي، په جنت کې اعلی مقام. هغه ورته وایي د زبیده خاتون زړه ورباندې وسوځېدی. 1 درهم چې ورسره وغیره واخیستې دلې ورکړي چې واخه بابا دغه 1 درهم دی، بس ما ته دعا کوه، زما د خدای په امان تې ولاړل. را روانه شپه کې یو انتیکه خوب ویني. زبیده خاتون یې هم ویني، امیر المؤمنین هارون رشید رحمه الله یې ویني. یو ښایسته محل دی، یو ښایسته ځای دی. هارون رشید رحمه الله پوښتنه وکړه چې دا د چا دی؟ پر لیکلي دي زبیده، بیبي زبیده، زوجه امیر المؤمنین، د امیر المؤمنین ښځه د زبیده. هارون رشید رحمه الله ډېر حیران شو، ویل چې دا د چا ځای دی؟ او غوښتل چې ورننوځي. پر هغه ځای باندې یو چوکیدار ولاړ دی، خورا ښایسته محل دی، اوبه پکښې کېدسي په معنا د ښایسته سترګې نه پرونیږي. هغه ورته ویل د دې لپاره تاته اجازه نشته. ولې؟ دا خو زما د ښځې دی. ورته ویل نه، دې قیمت چې چا ادا کړي هماغه به څوک به ورته داخلي شي. شاغه د دونه خوب چې سترګې را ورونیسوي، چې سترګې رونیسي، سوچ وکړي چې اوهو بابا دا خو دې خپله ښځه له تا نه تېره شو، ښځې له تا نه ډېره غټه ګټه کړې ده پرون چې بهلول مجذوب. بس په دې انتظار کښېنستی چې چېرته بهلول مجذوب پیدا کړم او ژر یې راضي کړم او ژر دعا ځان ته پرې وکړم. را روان وخت بل مجذوب سي ګرځي، یو ځای پیدا کړي. چې پیدا کړي امیر المؤمنین ورلې باره ورته صاحب هغه ورته ویل یو کور دې نه دی پیدا کړی چې دا باندې خرڅ کړي، نه دی جوړ کړی. هغه ورته ویل د دې کور قیمت اوس ډېر ګران شوی دی. وایي څو دی؟ هغه ورته ویل ټوله دنیا. وایي نیکبخته زما و ښځې ته دې دا کور په 1 درهم ورکړی او د ټوله دنیا قیمت وګڼه، ټوله دنیا به زه څنګه تاله درکړم؟ هغه ورته ویل ستا ښځې بغیر لیدلو سودا له ما سره کړې ده، زما د زړه خاطر یې ساتلی دی، زما د زړه خبر یې ساتلی دی، یعنې زما زړه یې نه دی رامات کړی، زما د زړه لپاره یې د یې ور پیرا کړې ده. دا کور دې نه ولیدلی، تا چې ماخستن په خوب کې جنت کې کور ولیدی، ته اوس دغه قیمت غواړې؟ دغه قیمت ټوله دنیا ده. له دې وجې زما قدرمنو مسلمانانو یو په دې خبره باندې ځان پوه کړئ چې نن جنت په مفتو کې دی، څوک یې نه غواړي.
سبحان الله، په استغفار، په کلمه، په توبه ته رسیږي، په نفل، په منځ، په شل منځ ته رسیږي. بس نور نفل منځونه مکو، خپل فرض منځ په شان وکړه ته رسیږي. د ګناه ځان وګرځو، په موت کې ته نه غواړي. او نو د چا خبره د جهنم خلق په پیسو رانس په یو ډول باندې 50,000 بیلل په مسجد کې دیم نه لګولې. په یو ډوډۍ کې د نام لپاره چې ته ډوډۍ وکې، بدترینه ډوډۍ هغه د چې مسکینانی په کې ماړه کې راغشتل سي، ماړه خور غوښه خوري، دا غو ضرورت شته، هغه ستاسو د ډوډۍ ته ضرورت څه لري. د نام لپاره شپږ لکه خرابه نو ستاسو په دې قریبانو کې چې د مسکینان دي، د دې حق ستاسو په مال کې الله یې شدي، ایا دا حق نه لري؟ الله په حضور کې به دې درګریوان انس ولې نن سر نه خلاص. نو جهنم خلق په مفتو کې راوړي رانسي، نن یو پلازما د ټي وي دا په یو نیم لک رانیول کیږي. او د الله تعالی د رضا لپاره د خپل قریب پښتنه نه کیږي. درنګ نور مثالونه تاسو راوخی. جنت په مفتو کې څوک نه غواړي. دویم جنت غزای دی الله تعالی په خپل د دې د حصول دعوت په خپل کلام کې ور کړی دی، وسارعوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والارض. ډیر لوی مقام دی، خو اول د ځان صفای د الله رضا حاصلول دی، بس بیا د جنت ستاره پر الله جوړ کړی دی ستاره پر. او دویمه خبره، جنت نن موږ لیدلې نه دی، قیمت یې آسان دی. کچیر ته ولیدل سي ټوله دنیا قیمت نه جوړیږي. او اخري کې په پای کې دا خبره ده، جنت حاصلېږي پر چش باندې د مسلمان پر زړه خوشاله ول باندې. په یو درهم کې زبیده جنت وګاټي. لدی وجه کته پر لارې باندې روان یو څوک پر پښو باندې روان په موټرسایکل در سره پورته کړ، خچې ته داسې سړی نه چې تی بیریږي په موټر کې در سره پورته کړ. دغه رنګ د خپل قریبانو پښتنه وکړه، د امسایه پښتنه وکړه، په دې باندې چې تا دغه زړه خوشاله کوي، خدمت د مسلمان وکړه چې زړه دې خوشاله کړي، په دغه زړه کې یو درهم د څه پټللی کلاس روپۍ جنت به ګټل کیږي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام مبارک فرمایي هغه دعا چې په وخت د خوشحالي کې دی مسلمان د زړه ته راوځي، تا خوشاله کړي، تا خدمت وکړي، تا شور سره وکړه، دا دعا د خپل ځان لپاره غنیمت وګڼه. په دغه دعا باندې الله پاک په روایتو کې راځي د انسانانو عمرونه زیات کړي دي، الله د انسانانو رزقونه زیات کړي دي، الله پاک د انسانانو ستړي په حال کړي.